قدرمنو زیری هغه مریضانو ته هغه د کینسر او د سرطان په ناروغي اخته دي او ته زیری دي روس دعوه کړې ده چې ما یو ویکسین جوړ کړی دی دا د کینسر علاج دی زه د کینسر په علاج کامیاب شوم دا ویکسین د دې ویکسین چرچې د دې ویکسین خبرې په هر ویب سایټ روانې دي هر ځای روانې دي نو ما دا بهتره وګڼله سپیشلیسټ ماهر امراض کینسر سپیشلیسټ کینسر ډاکټر فیروز خان اچکزئی چې په سینار کې دی ډاکټر دی او د کینسر په مریضانو کار کوي له تیرو 7 کلو راهیسې مسلسل نو ما دا بهتره وګڼله چې خلک وایي ویب سایټونه وایي بي بي سي ډیرو خلکو دا خبره کوټ کړې ده شیر کړې ده چې او روس چې دی هغه د کینسر ویکسین ایجاد کړی دی سر ویکسین جوړ کړی دی او د کینسر علاج دریافت کړی دی نو زه بیا رالم د سره محل حوال وکړي ډاکټر فیروز خان اچکزئی سره چې دغه کیسه څنګه کیسه دا حقیقت دی دا رښتیا دی که څنګه جی ډاکټر صاحب ډېر مهرباني جمال صاحب دا ډېر اهم موضوع ده لکه تاسو وایئ چې روس دا دعوه کړې ده بلکې دا دعوه نه ده دا ډېر مستند اعلان دی کړی دی چې دا ماده ویکسین جوړ کړی دی چې هغه به اوس د هر قسم کینسر د ختمېدو کې ډېر اهم رول ادا کوي مطلب دا چې کله مریض ته ولګي دا به کینسر ځای پر ځای ختموي که هغه په اول سټیج کې که هغه په څلورم سټیج کې هر سټیج کې وي د الفاظ قدرمنو اوس ګوره روس چې کوم دعوه کړې ده دا ډېره مستنده ډېره غټه دعوه ده دا یو د صحت په اړخ کې د ډاکټري په فیلډ کې په میډیکل کې انقلاب دی دا یو غټ انقلاب دی د غټ انقلاب خوشخبری ده د خوشحالۍ زیری دی جی محترم اچھا دا ویکسین دی چې او چې ویکسین دا رقم دی چې تاسو اورئ لکه د پولیو ویکسین چې د شیر ویکسین دی دا ویکسین چې دا مړ جراثیمي یا په هغه کې بدلون راوستلی د انسان ته ولګي بیا د ستاسو جسم دغه خلاف دا کوم بیماری خلاف خپل رول ادا کوي مطلب هغه شی وژني لیکن دی بل دوز دا کوم ویکسین جوړ کړی دی ته دی نوم کړی دی ام سکم د دې څه د ار ان اے د ام ار ان اے د ام ار ان اے د سړي د رقم د دې پروتین دي چې دا کوم د کینسر په ختمېدو کې ډېر غټ اهم کردار ادا کوي چې هغه د دې مطلب دا هم دی چې دا اعلان کړی دی چې دا د کینسر چې کله وسی هغه انسانانو ته بدلږي هغه انسانانو ته به نه لګي چې نه سوي او دوی به د کینسر څخه ځان بچي دا د بچاو لپاره نه دی دا د ختمېدو لپاره قدرمنو دلته ویکسین راځي د تور ژړی د هپاتایټس د نورو مرزونو مطلب هغه وخت ورلګي چې مثال هغه په دې لګي چې دته دا مرض ونسي ډاکټر صاحب وایي دا رقم ویکسین دی چې کله یو سړی په کینسر باندې اخته سو د کینسر مریض سو بیا به ورلګي دا لازمي شی دی اچھا د دې شان خبره ډېر تصدیق ځای سورس ز پر اخته ولم پر دا باندې زه وګورم ریسرچ وکړم دا دې څنګه دا خبره کوي زموږ سره خامخا انکولوجیسټ ګر پاکستان مو سره کنیکټ نه د ګر دنیا سره مختلف ګروپ باګ مو ریسرچ لیبارټریانی داغه مشران دغه کوڅ به دا دای سوای دی دا وایي چې دا بالکل روس دا کوم خبره کړې ده د دې سره دی په خپل متفق دي د دنیا غټ انکولوجیسټ چې هغه ریسرچ کوي دته مالیکولر انکولوجیسټ وایي یا لیبارټری بیس انکولوجیسټ دي قدرمنو زه په دې لیدل وضاحت کوم دا ضروری دی او دا معمولی خبره نه ده اوس ګوره کم چې د کینسر مریضان دي اوس ګوره چې دغه اعلان واوري زه هم نیم به دی جوړ شي چې علاج دریافت او بل زه دا په دې وضاحت کوم چې ډاکټر صاحب وایي دا وخت چې موږ په واتس اپ باندې د دنیا د ټولو ډاکټرانو ګروپس چې په کینسر باندې کار کوي تحقیقات کوي یا د کینسر په دواو جوړولو کار کوي دی وایي چې هغه ټول په دې شی متفق دي چې دا واقعي صحیح خبره ده اچھا دا دې موږ پښتنه کړی دی څه وایي دا وایي چې مختلف ممالک کوم ساينسدانان دا وایي چې دی پری کلینیکل دا کړی دي مطلب پر حیوانانو په لیبارټریانو دی خپل سبق مکمل کوي اوس پر دا اوس د انساني ډیټا یعنی مطلب پر انسان دی استعمال کړی دي نه استعمال کړي روز دا نه درسل موږ به د دې انتظار کوو قبل از وخت په پردې باندې خامخا شوشانې لکو چې بس نو د کینسر علاج رالی په دنیا کې سر د بخلاص اوس موږ د انتظار کوو چې دغه ساده پر موږ دا مستند نو څه کولای دي خبره ته چې و دا علاج وسرالي چې در کوم وخت د موږ د انساني ډیټا یعنی مطلب مریضان کې راشکارا چې دا مریضان ته ولګي دي دا رقم سلو دا دی جوړ سلو بیا به د دنیا تر شو کی و دا رقم دا خبر د کوم کی چې مطلب ما دا شی جوړ کړی دی دا بیا به دا پری کلینیکل ډیټا دا په مختلف حیواناتو باندې دی ټرای نه کړی دي مختلف باکټریانو کې ټرای نه کړی دي دا داوا کوي چې په دې کې مش کامیاب وسو اکم د کینسر دانه ولا یا چې کوم دا بدلون ولا دانه چې کوم ولا هغه ځان ودراوي ختم وسوله نو اوس په انتظار دا یی چې د مسکم سي ام ار ان اے پروتین یعنی ویکسین چې جوړ شوی دي د دې د دوی ګټي په یو خدای د دې د سیل د نن بدازي په سیل کې مطلب فرض په جسم کې موږ ولګاوي د جسم خپل قوت مدافعت یعنی خپل نظام څخه کوم دی هغه راولاري د کینسر بیا ختموي
مطلب دا دی دا د انسان د وجود پاور زیاتوي. ګوره انسان په خپله د کینسر د بور د غټ خلاف دښمن دی. خالي هغه ته یو بانه غواړي چې دی د هغه خلاف یو شی جوړ کړي او کینسر مړ کړي. دی هغه واکسین جوړ کړی دی چې مطلب دی دا وایي چې زه انسان ته ولګوم، هغه به ستا د جسم خپل سیستم چې قوت مدافعت یعنې امیون سیستم هغه به سټارټ شي. هغه امیون سیستم به بیا پر کینسر باندې چې هر ځل کینسر دانه یا پیلاو سوی پر هغه اثر کوي، بیا به د هغه ختمې شي. بله یوه خبره کوم، زه یو وضاحت کوم د ډاکټر صاحب مخته. مطلب دا چې دی دا کیمو نه ده. دا نن سبا چې موږ کیمو ورلګو د مریضانو ته د دوی د سر ویښتان ورزیږي، نورم په تکلیف سي. یعنی دا دونی طاقتوره دوا ده چې د انسان د سر ویښتان ورژوي. یعنی کدی کینسر د کینسر جراثیم وژني، وایرس وژني یا کینسر ختموي، خو لیکن د انسان بدن ته ډیر تاوان ورسي. دا دی کنه. خو دغه چې کوم روس چې کوم ویکسین ایجاد کړی دی دا 1% تاوان هم نه لري. دا انسان ته ضرر نه لري، نه ویښتان رزیږي، نه په بدن کې بل یو مشکل پیدا کېږي. غیبي دا د ایمونوتراپي د ایمونوتراپي ما ته وویل که زموږ خپل جسم د خلاف خپل هادی به وي چې خامخا څوک ګر سیستم سره بدلاوي، ستاګر جسم د سره لرزي، مطلب سره ګرځي. نو دا غو وجه به انفیکشن به وي یا بس شي خو به وي. لیکن دا دي چې هغه رقم باندې دا کم بیاشتان وختل لکه نور مریضان پریشانی. لیکن د داوز پر د دې ویکسین د انساني بنیاد باندې چې کومه ډیټا ده دا موږ انتظار کوو. دا داوا کړی ده چې د 2025 په اول میاشت کې اول 2-3 میاشتې کې به دا راځي مارکیټ له بیا به ګرد دنیا ته موږ مفت کوو. دا ډیره غټه خبره ده او دا د کینسر د مریضان لپاره در دې بالا دریاب باندې په ګرد د نړۍ د مطلب د 100 سنچریان انقلاب د فیلډ اف انکولوژي. نو د دې سبب ډیر مریضان چې کوم د کینسر په حواله باندې چې خاندانونو پریشان کیږي په سټیج 4 کې بدقسمتي سره زموږ همیشه زموږ کینسر دومره زیات سلو دغه باوجود موږ په 88% په سټیج 4 کې راځي. سټیج 4 مطلب دا دی ناقابل علاج. لیکن دا واکسین لیکلي دي چې نه اول سټیج نه دویم دا په څلورم سټیج کې کوم ځای ته پلاسوي الته بوم دازي او دا کینسر به ختموي. قدرمنو ډاکټر صاحب ویل ولدا چې دی په حیوانانو تجربه کړې ده. د کینسر دانه اکشلې ده، په هغه تجربه کړې ده، هغه د کینسر دانه ختمه کړې ده، درولې ده. اوس دغه یو شی لا پاتې دی چې انسان د 18 بس انسانان باندې کړی د دالانه چې په انسانانو به د دې تجربه روانه خو ډیر زر به هغه تجربه هم اعلان کی. او ډاکټر صاحب وایي چې دا به په 2025 کې روان کال په اوله میاشت په جنوري کې یعنې یوه میاشت بعد به دا مارکیټ له راځي او روس به وایي چې زه ګرد دنیا ته مفت ورکوم، یوه پیسه هم نه اخلم. نو قدرمنو د ساینس په انقلاب په ساینس کې چې د هیلث په فیلډ کې په ساینس کې په میډیکل کې چې کوم انقلاب راغلی د روس راوستی. روس د کینسر علاج دریافت کوي. مزید یو ستستیک لا پاتې دی او خوشخبری خوشحالي دا ده چې بالکل دا علاج مفت دی. او بل خوشحالي زیری دا دی چې دا که په څلورم سټیج کې په اول سټیج کې دا ختمي. او لو خبره دا ده چې دا انسان د انساني وجود ته د انسان وجود ته هیڅ ضرر هم نه لري. دغه څه وایي؟ مهرباني.